سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینې یوټیوب چینل څخه. ملا یعقوب وایي ټي ټي پي افغانستان کې هیڅ مرکز نه لري. د طالبانو حکومت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د پاکستانیو چارواکو هغه تورونه رد کړل چې ګواکې ټي ټي پي په افغانستان کې مراکز لري. دغه طالب مشر په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي د پاکستانیو چارواکو تورونه بې اساس دي. تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې هیڅ شتون او مراکز نه لري. نوموړي ګواښ کړی چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي ترڅو د ترهګرو ډلو په نوم پر افغانستان برید وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو میاشتو کې لوړپوړي پاکستاني چارواکي تور پورې کوي چې د ټي ټي پي غړي افغانستان کې استوګن دي او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه تنظیموي. وسلوالو په 2023 کال کې په پاکستان کې نږدې 1000 تنه وژلي دي. یو راپور چې په یک شان خپور شوی پکې ویل شوي چې وسلوالو ډلو په پاکستان کې د 2023 کال کې شاوخوا 1500 ملکیان او تقریبا همدومره د امنیتي ځواکونو غړي په بریدونو کې وژلي دي. په دې راپور کې همدارنګه ویل شوي چې په تیرو 6 کلونو کې دومره ډیر کسان په پاکستان کې په یو کال کې نه دي وژل شوي. په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو او څیړنې لپاره خپلواک مرکز په دې راپور کې ویل شوي چې تر ټولو ډیر ترهګریز بریدونه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ولایتونو کې شوي او ډیره مرګ ژوبله هم په همدې ولایتونو کې شوې ده. په راپور کې یادونه شوې چې د 2023 کال د پاکستان پولیسو او پوځ لپاره تر ټولو خونړی کال و، ځکه چې د دواړو ادارو څه باندې 1500 غړي د ترهګرو په چاودنو او کمینونو کې وژل شوي دي. د پاکستان په امنیتي ځواکونو د دې بریدونو د کولو ادعا د تحریک طالبان پاکستان، تحریک جهاد پاکستان، بلوچ بیلتون غوښتونکو او د اسلامي دولت یا داعش خراسان څانګې په نامه وسلوالو ډلو کړي دي. د ځمکې اوبو د مدیریت په موخه کابل کې جذب څاګانې کیندل کیږي. د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د کابل سیندیزې فرعي حوزې له لوري په کابل ښار کې د ځمکې لاندې اوبو د مدیریت په موخه په بیلابیلو سیمو کې جذبي څاګانې کیندل کیږي. یا وزارت زیاته کړې تخنیکي ټیم په پغمان ولسوالۍ کې د مخکې تثبیت شویو 100 سیمو سربیره 50 نورې سیمې هم د جذبي څاګانو د کیندلو په موخه تثبیت کړي دي. مولانا فضل الرحمن له یو وسلوال بریده روغ وتلی دی. د مولانا فضل الرحمن ویان پاکستاني رسنۍ جیو نیوز ته تایید کړه چې د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان سیمه کې د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن پر کاروان برید شوی دی. مفتي ابرار وایي د مولانا فضل الرحمن د موټرو په کاروان باندې 2 طرفه ډزې شوي دي. مفتي ابرار رسنیو ته وویل چې مولانا فضل الرحمن د خپل زوی د واده مراسمو ته په لاره و چې د ډیری اسماعیل خان یارک لوی لارې په انټرچینج سره یې پر موټریز کاروان برید شوی دی. ابرار زیاتوي مولانا فضل الرحمن له بریده خوندي دی او کوم زیان ورته نه دی رسیدلی. د خیبر پښتونخوا پولیس بیا وایي چې د ډیری اسماعیل خان د یارک انټرچینج ټول پلازه کې هغه وخت ډزې وشوې کله چې د مولانا فضل الرحمن موټر د پټرولو ډکولو لپاره ولاړ و. جنرال مبین یکبرګون کې لیکلي چې دا جعلي ډرامې خپله د مولانا لخوا پلان کیږي او هدف یې شهرت او ټاکنې دي. تیر کال له افغانستانه د 1.9 میلیارډ ډالرو په ارزښت صادرات شوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان تیر 2023 کال کې د 1.9 میلیارډ ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات کړي دي چې 2% لوړوالی ښیي. دغه وزارت ویلي چې سالنګ لویې لارې ترمیم، د ډبرو سکرو صادراتو کې کموالی راتلل او د ګاونډیو هیوادونو ستونزو سره بیا هم د صادراتو په برخه کې 2% زیاتوالی راغلی چې 140 میلیونه ډالر کیږي. سرچینې زیاته کړې د زراعتي محصولاتو لکه پنبه، وچ انځیر او مڼو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی. په همدې وخت کې پاکستان، ازبکستان او تاجکستان ته په صادراتو کې کموالی راغلی، خو هند، چین او قزاقستان ته بیا زیات شوي دي. یاد وزارت ویلي د افغانستان صادراتو راتلونکي په اړه یې پلانونه او پروګرامونه لکه د صادراتو د پروسس زونونو جوړول، صادراتي ډیټابیس، د صادراتي اسنادو د طی مراحلو واحد مرکز، د صادراتو پیاوړتیا پروژو بیا رغونه او د بشري قوې ډیرول هغه څه دي چې د هیواد د صادراتو په ډیروالي یې اغیز کړی دی. خامنه‌ای وایي په غزه کې د 3 میاشتني مقاومت علت د مقاومت جبهې شتون دی. د ایران د اسلامي جمهوریت مذهبي مشر علي خامنه‌ای په سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د نیابتي ډلو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. علي خامنه‌ای د سپاه پاسداران له قومندان اسماعیل قانی څخه وغوښتل څو د مقاومت جبهې د پیاوړتیا کرښې ته دوام ورکړي. نوموړي د یکشنبې په ورځ د مرغومي په 10مه نیټه د سپاه پاسداران له عمومي قومندان
حسین سلامی قانی او د قاسم سلیمانی له کورنۍ سره په کتنه کې وویل په غزه کې د 3 میاشتني مقاومت علت د مقاومت جبهې شتون دی. ایران د غزې او اسرائیل په جګړو کې ښکیل بلل کېږي او له پراخو غبرګونونو سره مخ دی. سره له دې چې د اسرائیل پر ضد د حماس د عملیاتو له پیل راهیسې د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو د دغو بریدونو ملاتړ کړی، خو ټینګار کوي چې دوی په دې جګړه کې مستقیم رول نه لري. اخوا د دغو جګړو په درشل کې امریکایي رسنیوال سټریټ ژورنال بیا د ځینو سرچینو له قوله لیکلي چې د اکتوبر په 9 د اسرائیل پر ضد د حماس له عملیاتو یوه میاشت مخکې شاوخوا 1500 حماسي جنګیالیو ته د سپاه پاسدارانو لخوا روزنې ورکړل. پر حکومت له نیوکو وروسته د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر له دندې ګوښه شو. څو ورځې وړاندې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ایلی کوهن د یوې څیړنیزې کمیټې د جوړېدو غوښتنه کړې وه چې له مخې یې په روانه جګړه کې له غفلت کوونکو اړخونو سره حساب وشي، خو تازه نوموړی د اسرائیل د بهرنیو چارو له وزارته لرې شوی دی. د اسرائیل د حکومت په کابینه کې د موقفونو بدلون اعلان کړی دی. په دې لړ کې ایلی کوهن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له دندې ګوښه کولو وروسته د انرژۍ او زیربناو د وزیر په توګه وټاکل شو. له دې ګمارنې وروسته اسرائیل کاتس د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه وټاکل شو. یوې اسرائیلي ورځپاڼې ماریو ویلي چې د بهرنیو چارو پخواني وزیر د هغه د خبرو په غبرګون کې له دندې لرې شوی دی. تر اوسه پورې کوهن د دغې نوې ټاکنې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له پاکستان څخه نږدې 455,000 افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي. د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې پاکستان 4,04,812 افغانان په غیر قانوني توګه د اوسېدو په بهانه له دې هېواده ایستلي دي. د پاکستان د دولتي راډیو د خبر له مخې یوازې تېره ورځ 966 افغانان بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي. دغه رسنۍ زیاتوي چې خپل هېواد ته د افغانانو او نورو بې اسنادو اوسېدونکو د ایستلو لړۍ دوام لري. پاکستان چې له تېرو 4 لسیزو راهیسې د زرګونو افغان کډوالو کوربه دی، په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې ټول غیر قانوني کډوال به باسي. له دې سره په دغو ایستل شویو کډوالو کې هغه کورنۍ هم شته چې له کلونو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې اوسېدل او د دې هېواد شناختي کارتونه یې هم درلودل. د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون ډېر شمېر نړیوالو سازمانونو او هېوادونو د پاکستان پر دغې پریکړې په نیوکې سره ویلي چې دا کړنه بشري سرغړونه ده او دغه هېواد به خپله دا پریکړه بیرته واخلي، خو پاکستان په خپل دریځ ټینګار کوي. خبر ده چې اوچا وايي په 2023 کال کې مو له اړمنو افغانانو سره د 53 میلیونه ډالرو مرسته کړې. د ملګرو ملتونو بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وايي 2023 میلادي کال کې یې له اړمنو افغانانو سره د 53 میلیونه ډالرو مرسته کړې ده. اوچا پرون یکشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دغه پیسې د ملګرو ملتونو د چټک مرکزي غبرګون له صندوقه ترلاسه کړي دي. قدرمنو کتونکو، دا د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه. تر بیا نورو خبرونو راپورونو چې زه ستاسې درانه حضور ته در حاضرېږم په لیلا مو سپارم. د الله په امان.